الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب ریاض صالحین یو سلو 45 نمبر باب شروع. باب په باره د دې کې چې هغه الفاظ چې مریض ته ویل کېږي. په دې باب کې 9 نمبر حدیث ته او په دې حدیث سره دا باب ختمیږي. ابو سعید الخدری او ابي هريره رضي الله عنهما روایت ته انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. یقینا دا دواړه صحابه کرام گواهی کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دې خبرې چې انه قال چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من قال چا چې ویلا لا اله الا الله والله اکبر، چا چې دا الفاظ ویلا چې لا اله الا الله والله اکبر، چې نشته د لایق د عبادت او بندګۍ مگر الله دی او الله ډیر لوی ذات دی. صدقه ربه، نو تصدیق کوي د دغه رب العالمین، د دغه بنده د الفاظ الله تعالی تصدیق کوي. فقال الله وی: لا اله الا انا وانا اکبر. الله جواب ورکړي دغه بنده ته چې نشته د لایق د بندګۍ او عبادت مگر زه موضوع ډیر لوی ما. و اذا قال وکله چې بنده وی لا اله الا الله وحده لا شريك له، دا الفاظ وی چې نشته د لایق د بندګۍ او عبادت مگر الله دی او الله یو ذات او شریک او برخدار دغه سره نشته دی. قال الله پیغمبر وی یقول الله وی دی بنده ته جواب ورکی: لا اله الا انا وحدي لا شريك لي، نشته لایق د بندګۍ مگر زیما او زه یو ذاتم، زه تنهایم او یک یوازم او نشته شریک او برخدار د ما سره. و اذا قال او کله چې لا اله الا الله له الملك وله الحمد، نشته لایق د بندګۍ مگر الله دی، الله له حقيقي بادشاہي د مکمل پورا او د الله د پاره د کمال والا او خیسه صفاتونه دي. قال الله جواب ورکړي دی بنده ته: لا اله الا انا، نشته د لایق د بندګۍ مگر زیما لی الملک، زما د پاره حقيقي بادشاہي ده، ولی الحمد او زما د پاره د کمال صفاتونه دي. و اذا قال او کله چې بنده وی لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، دا الفاظ وی نشته د لایق د بندګۍ مگر الله دی او نشته د طاقت او قوت مگر د الله سره دی. ولا حول ولا قوه سمانا نشته د طاقت او قوت، یا ولا حول نشته د ګرځیدل د ګنانا، ولا قوه او نشته طاقت د نیک عمل الا بالله مگر د الله سره دی. الله به د توفیق درکړي. قال نو الله جواب ورکړي دی بنده ته: لا اله الا انا، نشته د لایق د بندګۍ مگر زما بالکل، ولا حول ولا قوه الا بي او نشته طاقت او قوت مگر د ما سره دی، ټول طاقت د ما سره دی. د الفاظ چې څوک وي د الله پیغمبر وکانه یقول، او د الله پیغمبر ویلا دا دوه صحابه کرام وی، ابو سعید الخدری ابو هريره وی د الله پیغمبر ویلا: من قالها في مرض، چا چې دغه الفاظ دغه کلمې په یو خپل مرض کې ویلا، ثم مات او بيدا انسان دا مؤمن په دغه مرض کې مړ شو چې دا الفاظ به کې ویلي ولم تطعمه النار، ودا سړی به ور ونخوري، ور به ونخوري، یعنی الله به د ور نه بچ کی، ګناهونه به تعالی ټول معاف کی او الله به واجب دغه شرط جنت داخله دلو کی. الله صرف د الفاظ یو ځلی وی چې لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله له الملك وله الحمد، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دا الفاظ الله پیغمبر سوی یو سړی باندې مرض راغی او په دې مریضته کې یو ځل د الفاظ ویل، یو ځل
د الله پیغمبر په دغه مرض کې دا مړ شو د دغه مرض د وجې نه دا مړ شو د دغه مرض په سبب باندې دا سړی مړ شو نو دا سړی به چېرته ورته داخل نه شي اور به ونه خوري څونه اسان دی دا جنت یو بل حدیث کې راځي امام البانی صحیح الترغیب کې نقل کړی دی ابو هريره فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال چا چې دا کلمات ویل لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا اله الا الله ولا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله دا کلمات يعقدهن خمسا باصابعه الله پیغمبر وی چا چې دا کلمات شمار کړل په خپل دغه شان ته په دې ګوتو باندې 15 ځل یا چا 15 ځل دا کلمات ویلا اغه نه لک تغییر پکې دی لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا اله الا الله ولا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله 15 ځل چا په دې ګوتو باندې دا حساب کړ یو ځل وی حسابي او 15 ځل په دې ګوتو باندې حساب کړ الله پیغمبر څه وی من قالهن في يوم چا چې دا کلمات په ورځ کې ویلا او فی لیلة یا په شپه کې دغه شاده 15 ځل ویلا او فی شهر یا په میاشت کې یو ځل ویلا 15 ځل دا کلمات ثم مات في ذلك اليوم بعد سړی مړ شي په دغه ورځ کې چې په کوم ورځ کې دا ویلی او فی تلک الليله یا په دغه شپه کې او فی ذلك الشهر یا په دغه میاشت کې مړ شو چې دا به کې ویلی غفر له ذنبه ټول ګناهونه وت الله معاف کړي څومره ګناهونه چې کړی دي الله به ته ټول ګناهونه معاف کړي یعنی چې دا ټول دنیا یو طرف ته کې دا کلمې بل طرف ته کې څوره قیمتي الفاظ دي چا چې په میش کې دا ویلا او دا پکې مړ شو چا په دغه ورځ کې دا ویلا دا پکې مړ شو چا په یو شپه کې دا ویلا او دا پکې مړ شو او په دې ګوتو باندې دا 15 دغه کلمات 15 ځله ویلا په دې ګوتو شمار ټول ګناهونه وت الله معاف کړي یعنی دې روایت کې مقصد دا دی فضیلت د ذکر د الله د ذکر څومره فضیلت دی څومره الله یادو څومره تاثیرات دي ستاسو الفاظ او تاسو زجبه الفاظ ته الله جواب درکړي ستاسو تصدیق الله کوي تصدیق الله کوي او دویم مقصد پکې دا دی په دې روایت کې چې ګوره تیزی ورکه نبی صلی الله علیه وسلم چې مؤمنانو همیشه ذکر کوي ذکر په خپل ژوند کې ډیر کوي ذکر په خپل ژوندۍ کې ډیر کوي عباسیاتو نه ځان وساتي چټیاتو نه ځان وساتي غیبتونو نه ځان وساتي وې دغه ذکر د الله تعالی سبب د دې چې ورنه د الله بچ کو جنت داخل کی جنت به الله داخلي مدا الفاظ دا مزه کوي دا یاد کوي دومره آسان دي دومره آسان چې څومره د سینه دین ته کلاو کلاغونه بل تعالی ستاسو بدن دین کار اخلي او الله به تدا آسان کی نو دا الفاظ کې دا ورشي څوک دا الفاظ دا ورشي خبره ده دا دوه الفاظ ان شاء الله یاد کی او ډیر آسان دي چې اول الفاظ دا چې لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله دا الفاظ دي او دی بل حدیث کې دا ذکر شو هغه 15 ځل ویل پکار دي د حدیث مطابق لا اله الا الله وحده لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا اله الا الله ولا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله الله دې موږ ته استیات کی ولله دې موږ تاسو محبت دین سره پیدا کی وصلی الله علی نبینا محمد